ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې په دنیا کې کم خلق الله ته ډېر نږدې دي په هغوی به د دنیا مصیبتونو تکلیفونه زیات راځي او په ټولو کې زیات تکلیفونه په پیغمبرانو راغلی دي. ثم الامثل فالامثل بیا چې کم پیغمبر پسې د دویم نمبر بیا د دریم نمبر کم چې خدای ته څومره نږدې دی هغه همره په انسان باندې تکلیفونه او مصیبتونه راځي. حضرت موسی علیہ السلام خبره مې د تیرو دوو جمعو کې د عاشورې د محرم په نسبت لږه ذکر کړه. دې د یعقوب علیہ السلام پنځم پوش کې تقریبا وسې راځي او مصر کې هغه زمانه کې پیدا شوی دی چې کومه زمانه کې مشهور فرعون ولید ابن مصعب د مصر بادشاه او د بادشاه سره د خدای دعوه کړې وه او دا به وی چې انا ربکم الاعلی زه ستاسو رب یم ورکوټ یم نه ګورې لوی رب لوی خدای یم. د ده بادشاهي ډېر زور و شور کې وه او خلکو به دته سجدې کولې عبادت به یې کو تر دې حده پورې چې کم به د ده دربار ته نشو را رسېدی نو د خپلې ډانچې خپل شکل بوتان جوړ کړي وو هغې خلکو له ورکړي وو چې خپلو کورونو کې زما دې بوت ته سجدې کوئ او د مصر چې څومره ګردونه خلک وو نو ټول به دته خدای وی او دته به یې سجدې کولې او یا د ده د بوت عبادت به کو سجده به کوله. یو ځل یې خوب ولید چې د شپې زه خوب ویني چې په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري باندې سور دی او چوکه ورسره لاس کې ده او د هغه دومره رعب او هیبت دی چې خلق تی تختی څوک لار کې ورته نشي ودرېدی څوک یې رامنې کولی نشي او نیغ راغی د فرعون ته د زمانې دغه فرعون ته مخامخ ودرېده او وی چې زه په دا سر په چوکه ووالم او د تخت نه یې لاندې راوغورځولم. بل خوب یې داسې ولید چې یو سړی راغی او زه په تخت باندې ناست یم او زما د تخت دا خپې ونیوله ویړه قوله تخت مات شو دتې لاندې پرېوتم. او بل خوب یې همداسې لیدلی و چې یو سړي د ګریوان نه راونیومه او په ځمکه یې راوغورځولم او د پاسه یې لتې راکړې. دا ګڼ خوبونه چې د ولیدل نو د خپلې بادشاه خلک راغونډ کړل مشوره کوي چې دا خو هیبتناک خوب دی زما پکې ډېر لوی تذلیل دی او ذلت دی او د بادشاه او د تخت د ختمېدو اشارې دي پکې نو چې څومره په هغه زمانه کې
د پخوانو کتابونو پوی خلکو یا نجومیانو یا ساحرانو مصر کې خو جادوګر ډیرو یا د فرعون وزیرانو د هغه د دربار خلکو د ټولو یو مشترکه میټینګ یې وکړ او خوب چې لیده نو دا به وی چې دا کوم سړی راځي نو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را رواني مصر کې دوه قسمه خلک اوسېدل یو د فرعون د قوم خلک هغې ته به قبطیان وی او یو بني اسرائیلو هغې د ښار نه بار اوسېدل هغې ته به بني اسرائیل به وی دا د موسی علیه السلام قوم دا هغه قوم چې حضرت یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام کله مصر ته راغلي نو د یعقوب علیه السلام 12 زامنو دا د هغې اولاد په دا مصر کې خور شوي و د بهر نه راغلي و مشوره چې کوله هغې دا سوچ ورته ورکړو رای ورکړه چې صاحب داسې معلومیږي چې د بني اسرائیلو کې څوک پیدا کېدو والا دی او یا پیدا شوی دی خو نجومیانو وی چې نه پیدا کېدو والا دی او هغه به ستا د زوال سبب ګرځي ستا د بادشاه د اخیستو ذریعه به ګرځي وی ښه څوک هم وی صاحب دی کې خو هېڅ یره نشته دا هلک پیدا نه دی پیدا کېږي د دې خوب نه داسې معلومیږي نو ته دا حکم وکړه چې بني اسرائیلو کې څومره هلکان پیدا کېږي دا ټول به مړه کړو یو به نه پرېږدو دې باړو پیدا نشي لیکن د الله د فیصلې مقابله کې د انسان تدبیرونه هیڅ کار نه ورکوي که ته ډېر هم تدبیرونه وکړې او ډېر سوچونه وکړې خو چې د الله څه فیصلې نو هغه یقینا کېدو والی نو بهر کیف ده خو فیصله وکړه هر سړي سره خو د ځان فکر دی چې زه د بچ شم خلک دې ټول مړه شي زما په خلکو څه فیصله یې وکړله چې بس کم ماشوم په بني اسرائیلو کې پیدا کېږي بس دا لاله قرآن شریف کې الله وی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم هلک چې به پیدا کېده د مور په مخ کې جاسوسانې سیډي والا خوارو کور په کور به او پته خو د پیدایش لګي دا داسې نه چې ګنې خبره پټه ده جاسوسان خواره دي خو چې بني اسرائیلو کې کم ماشوم پیدا کېږي هلک هغه حلالۍ د مور په مخ کې او چې کمې جینکۍ دی هغه پرېږدي دا څومره انتهایی ظلم دی ماشوم بی ګناه وجل دا ډېر لوی ظلم دی ډېر زیاتی دی او بیا د مور مخکې په هغه چاړه راښکل دا د ظلم انتها ده رونو یاد وساتئ ظلم ډېر خطرناک شی دی ظالم یو وخت کې ظلم کوي دی دا نه ګوري چې زما دا ظلم یو ذات دی چې هغه یې او ماله به زما د ظلم سزا راکوي الله خو د چا ظلم پرېږدي نه چې څومره ظلم دی وکړه په دې خبره پوه شه چې دا الله سره لیکلې پراته دي او د دې سزا به درته میلاویږي که دنیا کې به یې درکوي خو که نه آخرت خو جدتلی نه دی ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې کله مظلوم د خولې نه آه وباسي وی دا فورا د اوریځو د پاسه شي او د الله دربار ته رسیږي او رب العالمین ته د مظلوم د فریاد نظر بل شی نه رسی الله ورته وایي چې ای مظلوم لانصرنک ولو بعد حین امداد به دې کوم خیر دی لږ وخت به پکې وي خو امداد به دې کوم نو ظلمونه شروع کړل ماشومان لکان به یې لالول او جینکۍ به یې پرېښودې زمانه تیره شوه نو چې دا چا باندې یو مصیبت راشي او څه وخت تیر شي لږ زوړ شي د سړي بیا اړه لږ غوندې مطمئنې تازه کې سړی پریشان وي وروسته بیا لږ پریشاني کمیږي بیا یو ځل د میټینګ راغونډ کړی و او دا سوچ یې کو چې هلکان خو مونږه ډېر زیات حلال کړل څه به کوو چا وی صاحب دا خو که داسې د هلکان مونږ حلالو نو دا بني اسرائیل خو زمونږ خدمتونه کوي زمونږ پټو کې دوی خدمت کوي زمونږ لښتي دوی صفا کوي زمونږ ټټۍ دوی صفا کوي زمونږ په کور کې غلامۍ ژوند دوی تېروي نو دا به بیا سبا دا خدمتونه مونږ په چا کوو واقعي دا خو دا نوې کول وجلې کېږي او زاړه مري په چا به خدمت کوو نو ګوره قمقل سړي چې که نه د هغه عقل او سوچ نه وی داسې کوی یو کال دا ماشومان وجنې او بل کال یې مه وجنه اوس بېوقوف بچیه
چې دا په کم کال یې نه وجنې که دی کې هغه هلک پیدا شي قدرت الهي هم داسې کول چې کم کال وي مه وجنې هغې کې د موسی علیه السلام یو ورور حضرت هارون علیه السلام وی پیدا شو او چې په کم کال وجنې هغه کال بیا د موسی علیه السلام د پیدا کېدو دی الله ښیي یعنې الله دې په بل کال کې هم پیدا کولی شو د بني اسرائیلو نه علاوه بل ځای کې هم پیدا کولی شو دې فرعون ته به یې دا خوب اډو نه ښه دا کار به الله کړی و لیکن دې کې الله د ده ظلم ښکاره کوي چې ودرېږه چې خلکو ته هم پته ولګي چې فرعون ډېر ظالم و او بني اسرائیلو ته هم پته ولګي چې موږ سره ډېر ظلم شوی دی او د موسی علیه السلام د برکت نه مونږه الله د ظلم نه خلاص کړي او مونږ یې اعتزاد کړي یو د الله هر کار کې حکمت وي دې چې کله پیدا کېده قرآن شریف کې الله فرمایي مونږ د مور ته الهام وکړو د مور ته اطلاع ورکړه و اوحینا الی ام موسی هغه ته اطلاع ورکړه چې کله دا ماشوم د پیدا شي چې هیڅ فکر ونه کړي دی به یو صندوق کې بند کړي صندوق به دریاب ته وغورځوي انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین اس فکر به نه کړي هم ستا دې غېږې له به واپس تله راولم او دی به څوک وجني نه زما په کتاب کې دا فیصله ده چې ده نه به پیغمبر جوړېږي دا مونږ فیصله کړې ده نو چې ده نه د پیغمبر جوړول غواړم او هغې ته خو پته وه هغه خو په څلورم پنځم پوش کې د ډېر لوی پیغمبر نوسیم وه او د موسی علیه السلام پلار عمران د یعقوب علیه السلام په څلورم پوش کې نوسیم دی پته ده ورته چې الله خو دا کار کوي کولی شي یو بعضې مفسرینو یو خبره لیکلې ده چې کله دی پیدا شو د فرعون کاردارانو له چا اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو هغې چې څنګه راننوتل او د مور ته د موسی علیه السلام پته ولګېدله چې دا خو دا ظالمان رالل نو دی وی دغه وخت تنور بل کړی و تنور یې بل کړی و ډوډۍ پخولې د دې دماغو کار ونه که الله ته مازغه واغېشتل لیونی یې کړه او دا ماشوم یې راواغېش هغه تنور کې غورځو ګنې په عقل څوک ماشوم تنور کې نه غورځوي الله کول داسې چې ودرېږه د دې نه دا عقل اخلم دا پویه ته اخلمه دې ته ښیمه چې دا ماشوم به صندوق کې بچکی بندی زاد بچکولو والا ځیمه ماشوم یې تنور کې وغورځو چې هغې څنګه راننوتله ماشوم یې وکت کور په ګوټ په ګوټ یې تلاشي واغېشتله ماشوم خو نشته هغې واپس لاړل چې واپس لاړل د دې هوش راغی چې و ماشوم مې څه که بچی مې څه که چې وی کتل ماشوم په اور کې موسی علیه السلام پروت دی او خاندي روچتې که قدرت خو یې ولید د پروردګار الله ورته همدا القا وکړه چې ته دا صندوق جوړ کړه دا ماشوم پکې واچوه صندوق یې جوړ کړو حضرت موسی علیه السلام یې پکې واچو او صندوق سوړې بند یې کړلی و چې کوم لوی دریاب دی دریای نیل هغې کې وغورځو او د موسی علیه السلام خور و هغې ته یې وی چې ته په دې غاړه ورسره ځه معلومات کوه چې دا صندوق کوم خوا ځي الله وی دې بچ کوم او تاله یې را رسومه نو اوس ګورو چې څه کېږي حضرت موسی علیه السلام الله پیدا کړی ډېر ښکلی و پیغمبر اسم خشتی په پیغمبر کې نه الله باطني عیب پیدا کوي او نه ظاهري عیب یو پیغمبر په مخ د ځمکه ګوډ شل ړون کوڼ بې ژبې بې پوزه بې غوږه نه دی پیدا کړی چې څوک پیغور ورنه کړي چې مړه ستا دې شکل ته وګوره ته د پیغمبرۍ لایق او باطن کې پیغمبر پاک او صفی ډېر خشته او رڼا تتلا چې صندوق کې وغورځو او صندوق یې دریاب کې وغورځو الله د دریاب د چپو په حکم الله خو هر شی د الله د حکم تابع دی هغه دریاب کې هغه صندوق رو رو ځي د دې دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی پخوا د بادشاهانو که ستاسو خیال دي د خپل محلونه د دریاب په دې غاړو جوړ کړي دي د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پې هغوی سیل کوي او لامبي پکې یو تفریح کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي الله داسې کول چې چپو هغه صندوق حقه نیر ته ور مخامخ کړ خور یې په یره کې ده چې خدایه دا خو په بل طرف ورغی او چې بیا هغه نیر ته ورغی نو
ټیم داسې و چې د فرعون ښځه د بیبي آسیه دا ډېره نیکه بیبي ده سره د نورو وینځو راوتې ده د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغوله کوي خپل ازادي کوي او خپل ګپ شپ لګوي دا صندوق ور روان دی الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته وه د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته د هغې مخکې ونښته یو جنۍ وایي هغه د فرعون ښځې ته آسیې ته چې دا صندوق دلته ونښت صندوق کې څه دي وایي ته راوچت که دې کې څه دي صندوق څه کوي چې هغه ورله هغه صندوق له ګوتې یوړې ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانی کې او سا اونې ته وایي د اونې او د اوبو په منځ کې دی روچت شو ځکه یې ورته موسی نوم کېښودو یو قول دی چې صندوق یې روچت که وایي جید صاحب دا خو دروند دی وایي ته روچت که چې څنګه یې روچت که او د صندوق نه سر کولاو که اوس حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی او داسې خشته ښکلی ماشوم چې فورا د فرعون د ښځې الله تعالی ورسره غیر اختیاري مینه پیدا کړه قرآن شریف کې الله وایي چې موږ ورسره د هغې مینه پیدا کړه دا ګوره زړونه خو د الله په اختیار کې دي که نه القلوب بین یدی الرحمن زړونه د الله په لاس کې دي بین اصبعی الرحمن بین یدی الرحمن د الله د ګوتو د الله د لاسونو په منځ کې چې کوم خو یې اړی یقلبه کیف یشاء چې الله څنګه غواړي خو یې اړی راړی بس زړه پې عاشق شو چې دا ماشوم خشته ښکلی او په دې پویم شوه چې دا ماشوم هم چا زمونږ د لالولو نه دریاب ته غورځولی دی ګوره زمونږ ګوتو له راغی روچت یې کوي صبر وکړې دا ماشوم ماله راکړې غېږ کې یې واخېسته موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خشته دی ښکلی دی د پیغمبرۍ اثار دي پکې او مزېدار هم دی د هغې زړه ورسره الله پیدا کړه مینه یې ورسره پیدا کړه فورا ودرېږې صبر وکړې زه د خپل خاوند نه فرعون نه اجازت غواړم په منډه دا ماشوم هغه له یوړو یو ماشوم مې ومونده ډېر خشته دی او د دې بیبي آسیې نارینه اولاد نو او د فرعون ډېره زیاته مینه وه دې سره انتهایی محبت زما اوس ستا نارینه اولاد نشته که دې خوښ یې نو دې به مونږ په زوی والې ونیسو نه نه ښځې ګورې هسې نه د هغه هلک نی وی نه نه دا به زمونږ خوا کې لوی شي مونږ به یې لوی کړو چې زمونږ په غېږ کې لوی شي مونږ مینه ورکړو چې مونږ څه کوو دې به هغه کوي زمونږ زوی به شي ستا زوی به شي نو چې ستا زوی شو نو دی به ستا نافرماني خو نه کوي ستا غېږ کې به لویږي زما غېږ کې به لوی دی به زمونږ تابعداري مونږ چې ورته کوم عقل ښایو هغسې به زده کوي د فرعون زړه کې مینه پیدا شوه ښځه چې ستا خوښه ده نو به دا به زمونږ زوی شي او خشته دی غورځولو ته اوس زړه کېږي نه دې خواته د موسی علیه السلام خور تماشه کوي دا م ورتاو شوه چې ورېږه زما رور خو دوی د دشمن لاس ته لاړو یا خدایه مونږ خو دوی نه پټو دریاب ته م غورځو دا خو دوی ګوتو له لاړ چې دوی ورپسې نخرې کوي څه لوبې به کوي چې پته ولګېده چې ماشوم سره خو د مینه پیدا شوه هله وی څوک راوله چې د ماشوم له پی ورکړي د خوشحالۍ نه یو م راځي بله م راځي چې یاره دا ماشوم له به څوک پی ورکوي ځکه پی والا ته خو به هم ډېر لوی انعام میلاویږي حضرت موسی علیه السلام د چا پی نه اخلي پی نه اخلي هغې کوشش کوي پی نه اخلي د موسی علیه السلام دا خور ورته وایي یاره یو کورنۍ درته نه ښیم هل ادلکم علی اهل بیت یو کورنۍ درته نه ښیم چې هغې به د ده یکفلونه تربیت وکړي او د هغې ښځو داسې پی دي د هغه کورنۍ چې هر ماشوم هغه پی قبلوي نو دا به په دې علاقو کې بعضې دیانې ښځې وي لکه اوس هم چې د چا ماشوم کېږي بعضې ښځې وي هغې خدمت کوي نو بعضې به د پی ورکولو والا ښځې وي د فرعون کور والا هم دا سوچ وکړه بیبي آسیې چېرې دا به څوک ښځه به وي ښه داسې وکړه ته راوله مونږ وګورو خور یې په منډه لاړو مور ته وایي چې هغه دقسې واقع وشو هغه ماشوم خو د فرعون کور ته لاړ هغې خو په زویوالی ونیوه ته راشه ماشوم له د چا پی نه اخلي د هغې خو بیا هم بچی و هغې زړه کې هم صدمه وه د خپل بچی به م ووینمه ځکه خدای پاک خو ما سره وعده کړې ده چې انا ردوه الیک ستا غېږې لی راولم لکه چې ما لی جوړ راولي چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت که خو چې لاول ورننوته نو الله ورته زړه کې الهام کوي چې هسې نه دي پې ګمان ونه کړي چې د دې زوی دی نو دا هم چې ورننوته نه نه دا خو ډېر لرې ځای دی دلته خو زه خدمت له نه راځم
او دا خو د بادشاه محل دربار دی، څوک به وایي تلاشي دې کوم او څوک به وایي مه راځه او څوک به وایي داسې کو، او که دې ماشوم کې مانه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایه چې تا ناجوړه کو مړ دې کو تکلیف دې ورکړه. نه 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 زه نشم کولی، لږ خبره پې ځان پې درنوي چې دې ونه پوه نه شي چې ګنې دی بچی دی. نه نه ته راشه ته ماشوم خو له اول سینې ته واچوه، پته ولګي چې ستا پی خوري که نه خوري. چې موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو خپله مور ده، فورا یې پی راښکل شروع کړل او پوره موړ شو. د موسی علیه السلام هغې خوشحاله شو او ډېره زیات بیبي آسیه خوشحاله شوه، فرعون خوشحاله شو، د فرعون بله لور د هغه هم خوشحاله شوه چې دا خو ماشوم ته کار هم وشو. وی به داسې وکړه تا له مونږه تنخوا مقررو او ته دې ماشوم له پی ورکوه. نه 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 زه نشم ورکولی، زه دلته نشم راتلی، ځای لرې دی او زه خپل کور خوشې نشم پرېښودی. نه نه دا خو د بل چا پی نه لري، د بادشاه حکم دی خامخا به ورکوې. ښه نو چې خامخا پکې خبره ده نو مهرباني به کوې دې ماله راکړې، زه به خپل کور ته بوځم هلته به له پی ورکوم. هغې وي داسې به وکړو او الله چې ورته ویلي و چې انا رادوه الیک تا ته یې واپس کوو، د الله فیصله رښتیا که دروغ وي رښتیا. کور ته یې بوته ماشوم، مقه ماشوم خدای خپلې مور له بوته حضرت موسی علیه السلام، او مور وله خپل پی ورکوي او دې طرف نه وله تنخوا مقرر شوه. او د تنخوا نه علاوه صاحبه دونه عزت یې کېږي د دې ښځې ټول خلک وایي چې دا خو هغه ښځه ده چې د فرعون بچې پالي. او الله پکې دا حکمت و چې مور ته هم واپس شي او د یو کافرې ښځې پی د موسی علیه السلام خولې ته لاړ نه شي، د بل چا پی نه اخېستل. دی خو پیغمبر جوړېږي، دی به د کافرې ښځې د فرعون د قوم د یو کافرې ښځې پی بس کي، نه د خپلې مور پی بس کي. تنخوا مقرر شو. صیبه بیبي آسیه کله کله راځي دا ماشوم ویني نو په یو لوی جلوس کې راځي او خلک هم ډېر لوی استقبال کې ولاړ او د موسی علیه السلام د برکت نه د بني اسرائیلو قدر هم شروع شو. فرعون اعلان وکړه بس نور ماشومان مه وژنئ، ځکه دې قوم الګ زما بچی شو او پوه شو که نه چې د دې قوم دی، ځکه خو هم د دې به غورځولي چا که نه، بل چا خو نه دی غورځولي، مونږ خو د دې ماشومان حلالوو. پام کوئ بس مه وژنئ ماشومان نور را مه حلالوئ. او صاحبه خلک به هم تل خپل نمبرې خلک جوړوي که نه، د ماشوم ته موسی علیه السلام له چا کمبل وړو، چا جامې وړو، چا مور له جامې وړو، چې ګورې صاحب اسیې ته وایه چې دغسې پلانکي دا تحفه راوړې ده، پلانکي تحفه راوړې ده. الله مهربانه بادشاه. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، الله وایي تاسو به یو شی بد ګڼئ بس تاسو دپاره بهتر. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، د هر تکلیف او سختۍ سره ډبل اسانتیا الله وایي زه ورکوم. بهر کیفو ماشوم لویږي چې کله ماشومه د پیو نه پرېکړی شو، دی وی اوس موږ له خپل ماشوم راکړه. ماشوم یې ورکړه. یو ځل فرعون سره په غېږ کې موسی علیه السلام ناست د فرعون هم غټه ګیره وه. دا ګیره بعضې علاقو کې رواج دی، لکه پټکې بعضې علاقو کې رواج وي، خامخا خلک په سره ګیرې نه پټکې یې وي غټ غټ. دارنګې بعضې علاقو کې د ګیرې هم رواج وي، نو هغه غټه ګیره وه. موسی علیه السلام لاس دې ګیرې ته واچو، داسې لاندې یې راښ کړه، یو چک یې وله ورکړه. فرعون زر یاسیې ته وایي یاسیې ما درته نه وې، دا هماغه هلک معلومېږي، دا اوس نه پکې جذبه شته، د ګیرې نه ونیوم لاندې راښ کړم. او فرعون په لوی مجلس کې ناستو، ټول خپل وزیران او خلک ورسره ناست دي، زما خو یې غټه بېعزتي وکړه، ورشه جلاد راولئ چې دا ماشوم حلال کړو. ښځې ورته ویې دا ماشوم څه پوهېږي، تا څه پېژني او ستا ګیره څه پېژني، ماشوم خو هر چا ته لاس اچوي، خپلې مور نه مخ رانیسي، دی به نه حلالوي. نه 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 دا هغه ماشوم معلومېږي. بعضې خلک هم داسې چې د بني اسرائیل دشمنانو هغې هم له پړه کې وسوسې واچوي، دا همغه دی که نه، ګوره لاس یې در واچو او ګیرې نه ونیو لاندې راښ کې. فیصله یې په دې وکړه چې ښه دا ماشوم په ناپوهتیا کړي دي که په پوهه یې کړي دي، ده ته به اور کېږي، یو خوا ورته لالونه کېږي. که چېرته دې لالونو نه ورغي بیا ماشوم پوه دی، هوښیار دی، د هوښیارتوب نه زما ګیره نیولې ده. او که اور له یې ګوتې یوړې نو بیا خو ناپوهه دی، زما ګیرې په ناپوهتیا نیولې ده، بیا به معافي. اور یې م کېښودو، لالونه یې م ورته کېښود. هلته بیبي آسیه الله ته جاړي چې خدایه خیر دی که لاس یې وسوځي خو چې لال له ګوتې یو نسي مرګ نه بچ شي. موسی علیه السلام یې چې ورته کېنو په خلپوسو لال له روان دی. جبریل علیه السلام وله دا لاس دی بل طرف ته اور طرف ته که، ځکه اوس پکې د لاس ته سوځېدو د مرګ دوه خبرې دي، مرګ نه بچ شي لاس که وسوځي خیر دی. هغه زرې هغه دغه له ګوتې یوړی هغه
سرې سکروټ کې له فورا خولې له روړي چغې کړې بي بي اسي زر نمبر یې جوړې شو که ما نه وي چې نپ ناپ پوهه دی که دا پوهه و په پوهه ستا ګیره راښکنه اوس په یې لال له ګوتې ګوره اور له یې ګوتې یوړې ښه زه واقعي چې دا ناپوهه دی چې لویږي لویږي مور یې راځي او وایي چې د موسی علیه السلام مفسرین لیکي مور کله راځي د فرعون دربار ته ځکه چې اوس خو د دې فرعون بچې ظاهر کې خودي ورته بچې وې هغه یې لوی که د هغې به ډېر لوی قدر و ډېر لوی عزت به او کله کله به راتله چې د خپل ماشوم پی مې ورکړي دا وګورو لویږي ورو ورو خلک یې قدر کوي عزت یې کوي بار چې وځي نوکران هم ورسره منډې وایي دیم کله ځي د موسی علیه السلام د مور کور د ښار نه بارو کله ځم هغه خپل رضاعي مور له چپی راکړي د هغې ملاقات له ځم نوکران به ترې څه مخکې ځغلېدل څه به ترې وروستو ځکه د فرعون زوی دی خیر کې خو داسې وه او چې واپس به راته ډېر لوی قدر او عزت و قرآن شریف کې الله وایي چې کله لما بلغه اشده ځوانی ته ورسېد نو طاقت خو ده کې زیات و خدای پاک عجیبه حسن ورکړی و عجیبه جسم ورکړی او بیا پیغمبر کې ډېر لوی طاقت نو د پیغمبر خو لا دې وخت کې نه دی خو د پیغمبرۍ نښې خو پکې شته که نه پیغمبر جوړېدو والا دی یو ځل د مور د کوره را روان دی او داسې ټیم دی چې هغه څنګه دی قرآن شریف کې ودخل فی المدینة علی حین غفلة من الناس داسې ټیم دی چې خلک پکې وده دي عموما د غرمې وخت کې خلک ودي څوک نه یا ماسخوتن دی را روان دی فوجد فيها رجلين دو کسانی ولیدل یقتتلان دواړه یو بل سره په جګړو دي هذا من شیعته وهذا من عدوه یو د دره قوم نو او بل د دشمن د فرعون د قوم نو په جګړه دي نو بیا به هم د الله شکریا ادا کوي ایمان الله ورکړی دی د کوم کسو هغه ورته آواز وکړو ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي د فرعون د قوم سړی را باندې ظلم کوي هغه سړی د فرعون باورچي و هغه له به یې ډوډۍ پخوله خوراک به یې پخو هغه خشاک راوړه نو دې بني اسرائیلي ته یې د موسی علیه السلام دې قومي ته چې دا خشاک کې اوس هغه ورسره نه وړه هغه وهه په زور به یې در باندې وړم ستا پلار به یې موړی په جګړه دي موسی علیه السلام ورغی هغه د فرعون باورچي ته وایي چې لکه ظلم مه کوه چې نه وړي نو پخپله یو څه که نه ته پکې لاسې د فرعون ستا د پلار د فرعون باورچي یم زه خو سره کوټې سړی نه یم هغه سره هم بیا ادبي شروع کړه موسی علیه السلام ورته لږ غوندې ادب ښه چې لکه داسې مه کوه ته خو ګوره ظلم هم کوې زیاتې هم کوې درته جاړي فریاد کوي ته په زور پې ګېډې وړې او زه درته وایم چې ظلم مه کوه زیاتې مه کوه نو ما ته هم رانیغ شوې موسی علیه السلام یو څوک ور برابر کړه فوکذبو یو څوک یې وو چې یو څوک یې وو نو فقدوا علیه بس اړو سترګې او نره پوله لاندې پرېوت مردار شو مکمل مړ شو چې مړ شو خدایه هذا من عمل الشیطان انه مضل غوی مبین دا څو شو دا خو د شیطانی جذبه غصه راکې راله اگر چې سړی کافر دی حربي دی د ادب ورکو د مرګ په نیت یې نه وو ظالم و ظلم یې کو خو شی ور برابر شو خو څوک شته نه څوک پې پی نه شو موسی علیه السلام خو لاړ واپس د فرعون دربار ته هلته کې اطلاع راغله چې یاره دغسې یو کس چا وجلی د فرعون باورچي چا وجلی پولیس یې خواره کړل معلوماتو کې دا چې چا وجلی نو دله مونږ سزا به ورکوو موسی علیه السلام سار له بیا داسې بار وتی دی اندازه اخلي چې هسې نه ما دا سړی یاد نه کي اوس هغه سړی بل سره په جګړه دی پرون چې کوم قرآن شریف کې الله وایي بل چا سره په جګړه دی چې بل سره په جګړه دی نو موسی علیه السلام ته اواز کوي راشه وایي دنه مې خلاص کا موسی علیه السلام ورته ظالمت انک لغوی مبین ته خو ډېر خطرناک سړی ښکاري کله یو سره جګړه کوي کله بل سره جګړه کوي روانې خو ټول پتا کې دی اوس موسی علیه السلام ورغی چې دله ادب ورکړي واو یا نه خو دله ادب ورکو چې ګوره داسې مه کوه جګړه کې اب پوه شو هغه وایي چې پرون خو یو بېغمه کړی دی اوس که مال راورسېده نو خو مال یو څوک راکړه هغه خو په سترګو هر څه لیدي دي خو دا خو نن خو بس زما قیامت دی بس بېغمه کېږي مې اتريد ان تكون جبارا في الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت
څنګه دی نفسا بالامس یو وجلې نن ما وجنې راز فاش پرون یو وجلې نن ما وجنې ځان لوی جبار او مکبرجن او متکبر جوړه داسې کې